دا وظیفه چې کله تاسو کوئ نو الله جل شانه به تاسو د زمینی آسمانی یعنی که د ځمکې آفت وي او که د اسمان آفت وي الله جل شانه به تاسو د هغې نه محفوظ ساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو او خویندو، یو داسې زبردست وظیفه درته ښیمه. که دا وظیفه تاسو سحر او ماښام کوئ، دومره مبارکه وظیفه ده چې د دې وظیفې کول صرف 3 پیړۍ د زیاته کول نه دي، لیکن د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله تاسو د ځمکې او د اسمان د آفتونو نه محفوظ ساتي. ناګهاني آفاتو نه به الله تاسو محفوظ ساتي. لکه مثلا یو ځای کې روانه اکسیډنټ ته وکړو، ګاډی د جنګېدو، دې ته وایي ناګهاني آفت. یا یو انسان دی او هغه ته هیډ اټیک وشو، د سر اټیک ورته څوک وایي، څوک ورته په سر باندې دوره راغله، څوک په زړه باندې دوره راغله. که د زړه دوره وي، که د سر دوره وي، یعنی اچانک مرګ نه به الله جل شانه ته محفوظ ساتي چې کله دا وظیفه تاسو پابندۍ سره کوئ. د دې وظیفې یو برکت، یو تاثیر دا هم دی که چېرته په دا چې دې وظیفه تاسو وکړله او په ناخبرۍ کې یو کس په تاسو باندې زهر وخوړل نو د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل شانه په دغه زهرو اثر ختم کړي، یعنی تا باندې به زهر خو اثر نه کوي. دونه زبردست وظیفه ده که په یو انسان باندې تعویضونه شوي، کوډې پې شوي، جادو پې شوي او هغه انسان د دې وظیفې ذکر شروع کړي، الله جل شانه به د دې په برکت سره هغه کوډې، جادو، تعویضونه هر څه ختم کړي. لیکن که د تعویض، د کوډې او جادو د ختمولو دپاره یې کوې، دې سره به یو وظیفه بل هم زیاته وي چې هر سړی کولی شي، ماشوم هم کولی شي. دغه طریقه درته اوس ښیمه. بل چې کله هم دا وظیفه تاسو کوئ نو د ناګهاني آفتونو نه به محفوظ یې. راځئ د ټولو اول د دې دپاره درته ویم چې یو انسان وایي چې زه دا ناګهاني آفتونو، مصیبتونو، غمونو نه محفوظ یم، نو هغه دې دا وظیفه سحر او ماښام 3 کرته کوي. اسانه وظیفه ده، زوتولی شي. بسم الله الرحمن الرحیم داسې به شروع کې. د ټولو اول به 3 کرته دا کلمات وایي سحر وخت کې: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. دا به 3 کرته وي او د هغې نه پس به 3 کرته دا چې دې کلمات وي دا دوا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. صرف 3 کرته. که یو کس د ورځې په شروع په سهار وخت کې 3 ځله دغه دواړه دعاګانې، دغه دواړه کلمات 3 ځله وویلې، تمام ورځ به دې د الله تعالی په حفاظت کې وي. هیڅ یو څیز به دته تکلیف نشي وررسولی، نه مار، نه لړم، نه ناګهاني آفت، نه اکسیډنټ، هیڅ څیز به دته تکلیف نشي رسولی ما سوا د مرګ نه. ولې دا یو محکمه فیصله ده، د مرګ علاج نه کېږي. نور به ناګهاني آفاتو نه به دې الله محفوظ ساتي. او که یو انسان دا کلمات د شپې ووایي، یعنی د ماښام په ټیم کې یې د شپې ووایي، تمام شپه به د ده حفاظت الله جل شانه کوي. دی به تمام شپه د غلا، د هر څه نه الله جل شانه، یعنی د هغه څیز نه چې ده ته پې باندې تکلیف او غم رسېږي، الله جل شانه به د هغې نه محفوظ ساتي. اوس راځو دغه دویمې پیدلې دی که انسان باندې جادو شوي، کوډې پې شوي، یا په یو انسان باندې سحر شوي وي، یا په یو انسان باندې تعویضونه شوي دي او دې د هغې نه ډېر سخت چې کوم دی متاثره دي. لکه بعضې کسان وایي ما باندې اثرات دي، لاړ شاملانو له هغوی ته نه بلا شي چې کوم دی پیسې واخلي، یا کار کېږي یا نو، لیکن هغوی ته نه پیسې واخلي. نن درته د قرآن مجید یو داسې زبردست عمل ښیم، که دا عمل تاسو وکړو، تمام تعویضونه چې څومره دا ټوله بېکاره شي. تا باندې جادو شوي، جادو بېکاره شي، ختم به شي. کوډې د باندې شوي، منتر هر څه شوي، چا د باندې ساختونه سکلي وي، هر څه شوي، الله تعالی به د دې وظیفې په برکت سره ختم کړي. او دا داسې وظیفه ده چې د دنیا په سر چې څومره جادوګران دي، څومره عاملان دي، د دې وظیفې مقابله نشي کولی. او دا هغه وظیفه ده
چې کله چې په حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک باندې هغه دوه یهودانو ښځو تعویضونه کړي وو بیا حضور پاک علیه الصلاة والسلام مبارک باندې دنیاوي امورو کې خلط ملط راتلو چې کوم دی ګډوډي راتلو یاره دا کار مې کړی دی که نه دی مې کړی یاره دا خبره داسې ده که نه ده دا په دنیاوي امورو کې اخروي امورو کې نه راتلو ګورې ښه او په دیني امورو کې دغه چې کوم دی ګډوډۍ نه راتللو په دنیاوي امورو کې او تعویض دومره لوی خطرناک اثر کړی و بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک هغوی پروتو په کټ کې یو دوه ملایک راغلل په خپلو کې خبرې کولې هغه یو ملایک وایي په دې سړي باندې څه شوي دي هغه ورته په ده باندې تعویض شوی دی چا پې کړی دی پلانکې پې کړی دی دی په کوم ځای کې حق کړی دی پلانکې کوي کې د پلانکې ګټې لاندې دی ها بیا حضور پاک علیه السلام څه ترتیب برابر کو او په هغه ترتیب سره مثلا اصحاب کرام ورېږل په هغه ترتیب سره حضور علیه الصلاة والسلام مبارک هغه تعویض راوویسته هغې له 12 غوټې ورکړې ظالمانو بیا دغه آیات مبارکونه نازل شول قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دغه دواړه سورتونه نازل شول بیا هغه تعویض له 12 غوټې وي او دا آیاتونه هم 12 آیاتونه دي حضور پاک علیه السلام فرمایي چې کله به حضور علیه السلام دغه یو آیات وي یو غوټه کوله بل آیات بله غوټه کوله بل آیات بله غوټه کوله تر دې چې کله دواړه سورتونه وویل شول قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس د دې په وجه باندې حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وایي ما د خپل ځان داسې محسوس کړلو لکه چې چا بند په بند تړلو مو د قید نه خلاص شومه کوډې جادو منتر دومره خطرناک څیز دی د انسان زندگی بالکل ختموي نو که کوم یو انسان په خپل ځان باندې پوه شو چې ما باندې جادو شوی دی تعویض شوی دی کوډې شوی دی منتر شوی دی ساختونه باندې خوړل شوي دي عاملانو له قطعا مزی علما شته که نه علماو ته تاسو رجوع وکړئ علما کرام به تا ته د دې خل د قرآن حدیث پرانا کې وي کوم یو انسان چې دغه دواړه کلمات اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق درې ځله دا وي سحر او ماښام درې ځله او درې کرته دا وي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم او دې سره دې درې کرته قل اعوذ برب الفلق سورت ټول قل اعوذ برب الناس سورت ټول دا د درې کرته وایي او په خپل ځان باندې شوک کوي او بعضې زنانه وي هغوی په ځان له اوبه دموي نو ډېره ښه خبره ده هغه اوبه بیاس کړي نو الله جل شانه به د دې په ذریعه د دې په وجه باندې که کم جادو تعویض پې باندې شوي الله تعالی به هغه هم ختم کړي او که چا باندې نه شوي هغوی هم کولی شي آینده کې به دوی ته څه نقصان نه رسېږي جادو به دوی باندې اثر نه کوي کوډې به دوی باندې اثر نه کوي نو یو ډېره زبردست نسخه مې درته وښوله د عاملانو د تلو نه بغیر تاسو د جادو د تعویض اثر ختمولی شي خو یو خبره ته کوم چې هغې کسانو له مزئ چې هغه تا ته وایي تعویض مې دا د راوویستلو دا د غیب علم دی د غیب علم ما سوا د الله نه بل چاته نشته دی بس د غیب علم صرف الله ته دی چې دته دومره د غیب علم دی او تعویضونه پې روباسي ځان له پې خزانې ولې نه روباسي نو بهر کې داسې کسان له قطعا مزې او بعضې کسان پکې داسې وي ظالمان چې هغوی چېرته ماشوم پې کړي د مخکې نه نو هغه ورته دا خبر وکړي چې په دغه ځای کې لاس ورته وښي تلې په تلې کې څه ښکاري یا ورته چې کوم دی شیشه ونیسي په دې کې څه ښکاري ماشوم مخکې نه پرې کړي ورته وایي یاره لنډۍ ښځه ده او زیړه یا چې کوم دی اخړه برخې په سر کړې ده او هغلته کې کېښوره تعویضه نو دا لنډۍ ښځه په هر یو خاندان کې وي خرې برخې والا هر یو چې کوم دی د هغو خاندان کې بیا دوی سوچ کوي چې کومه پکې دغه رنګې د دې صفتونو والا ښځې بس د هغوی سره چې کوم دی دښمني شروع شوله برای کرم داسې کسانو له قطعا مزئ د قرآن مجید تاسو خپل علاج په خپله د قرآن مجید نه کولی شئ نو یو ډېره زبردست نسخه مې درته وښوله تاسو هم کولی شئ نور ملګري ته نه هم پیدا غشتلی شي